السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور حنیف الله. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن ما تاسو ته ښکلې شان ویډیو راوړې ده چې د فیسبوک پاسورډ به موږ څنګه معلوموو. جیمیل اکاونټ پاسورډ، ټویټر پاسورډ، ټیک ټاک پاسورډ دا موږ څنګه معلوموو. نو راځئ زه تاسو ته په هغې په باره کې یو څو ټریک ښیم. نو زموږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو په دې ډېر څه زده کړئ. نو ډېر ټایم ونه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. زیاتو کسانو نه خپل دا پاسورډ ډېر زیات هېرېږي. نو تاسو ته زه ښیم، تاسو ته به بیا بالکل پاسورډ هېرېږي هم نه، ښه په اسانۍ سره به وي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو به ترې ډېر څه زده کړئ. زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په ګنټې نشان باندې کلیک وهلی، په آل باندې کلیک وهلی چې زموږ دا ویډیوګانې تاسو ته اول راورسېږي. نو موږ به راشو خپل د موبایل سیټینګ ته. کله چې موږ موبایل سیټینګ ته رالو نو موږ به راشو لاندې ګوګل ته موږ راشو. کله چې موږ په ګوګل باندې کلیک واخلو نو موږ ته به داسې انټرفیس راشي. نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، نو موږ ته خپل جیمیل راغی. نو تاسو ته به نور جیمیل هم دا شانتي نورې جیمیلې به هم وي. نو تاسو کولی شئ خپل جیمیل بل جیمیل پکې هم اچولی شئ، اشتتیم درکولی شئ. نو موږ چې دا جیمیل کولو نو موږ ته لاندې داسې یو انټرفیس راغلی دی، منیج یور ګوګل اکاونټ. موږ په دې باندې کلیک واخلو. کله چې موږ په دې باندې کلیک واخلو موږ ته به داسې انټرفیس راشي. کله چې موږ د داسې انټرفیس راښي نو موږ به په ډیټا امپلیویشن او سیکورټي باندې موږ کلیک واخلو. کله چې موږ په سیکورټي باندې کلیک واخلو موږ ته به داسې انټرفیس راشي. کله چې په سیکورټي باندې کلیک واخلو موږ به داسې وکړو، لاندې به راشو اخر ته د پاسورډ منیجر، په دې باندې موږ کلیک واخلو. کله چې موږ په دې باندې کلیک واخلو موږ ته به داسې انټرفیس راشي. نو په دې کې ما نور اکاونټونه نه دي کولو کړي، دې کې ما دا میګا یو نوم ایپس دی، دا ما دا ډاونلوډ کړی دی. نو په دې کې به موږ په دې باندې کلیک واخلو. تاسو په خپل اکاونټ څه کولو کړي نو تاسو په دې باندې کلیک اخیستی شئ. زه په دې میګا باندې کلیک اخلم. کله چې په دې میګا موږ کلیک واخلو نو موږ ته له پاسه داسې انټرفیس راغی. نو تاسو ته داسې انټرفیس راغی. نو داسې دا مخامخ تاسو ته دا سترګې دا نښه چې کومه ښکاري په دې باندې چې تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته به بالکل ستاسو پاسورډ شو کړي. تاسو چې هر یو اکاونټ کولو کړی نو تاسو ته به بالکل ستاسو هغه پاسورډ مخامخ شو کوي. مطلب ګوګل شو یا انسټاګرام شو، فیسبوک شو، واتساپ شو، هر یو چې تاسو ته مخامخ ستاسو پاسورډ تاسو ته مخامخ ښایي. اوس تاسو وایئ چې زموږ دا پاسورډ د ځانه سیو کېږي نو تاسو ته مخامخ د سیټینګ د نشان چې په دې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. بس تاسو ته پر د سیو پاسورډ تاسو ته داسې انټرفیس راځي. نو دا به آن کړئ. دا چې تاسو آن کو اپر د سیو پاسورډ، دا چې تاسو آن کو نو ستاسو پاسورډ به ستاسو دپاره ځانه سیو کېږي. یا داسې یو ایپ دی چې تاسو د هغې پاسورډ سیو کوئ نو تاسو په دې پلس نشان باندې کلیک واخلئ. تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو پکې کوم یو ایپ خوښوئ نو تاسو به هغه ته سلیکټ کړئ. اگزامپل ما دا ټیک ټاک راوړو که نه، نو د دې پاسورډ هم تاسو سیو کولی شئ. نو تاسو په دې نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې نشان باندې کلیک واخلئ تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ تاسو په داسې انټرفیس ګوګل پاسورډ CSV سیو، تاسو به دې سیو باندې کلیک واخلئ. نو تاسو سره به ستاسو پاسورډ بیا سیو شي. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل پاسورډ معلومولی شئ. که کومو کسانو ته نه موجود نو ما چې کومه طریقه تاسو ته وښوم په دې طریقه باندې تاسو خپل سیټینګ کولی شئ. نو تاسو ته ستاسو پاسورډ بالکل سیو کېږي دغلته. بل دا سیټینګ تاسو د کروم نه هم کولی شئ. کله چې تاسو په سیټینګ هم داسې مطلب دا بس کروم کې دا سیټینګ کوئ نو د هغې کې هم دا پاسورډ ستاسو سیو کېدی شي.
دغه ځای تاسو د کروم نوم راشئ، تاسو د پلی سټور نوم راتلی شئ، په کوم ځای کې تاسو پاسورډ معلوموئ. بل دا چې تاسو خپل موبایل چاله هم په لاس کې نه ورکوئ، ځکه چې په هغې باندې هېڅ پته نه لګي ستاسو پاسورډ بل څوک ویستی شي. که بل کس ستاسو پاسورډ واخلي نو تاسو موبایل هیک کیدی هم شي. د دې نه ښه دا ده چې ستاسو موبایل دې بل څوک استعمال نه کړي، نو بیا به خلک غلط خپل کار کوي، نو دا ښه نه. نو تاسو زموږ دا ویډیو که ستاسو خوښه شوي نو خپل د ملګرو سره شیر کړئ او زموږ حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک واخلئ، د ګنټې نشان باندې کلیک واخلئ چې زموږ نورې ویډیو تاسو ته